قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د جمال القرآن د کتاب سلورم درس یا خپل د حضرت مولانا حکیم الامه اشرف علی تانوی صاحب په اصطلاح باندې سلورم لمعه. لمعه تعریف مې خو تاسو ته کړی و. لمعه معنا ده روښنایي، رڼا. هغه وایي ما دا کتاب په 14 لمعو کې تقسیم کړی. هر لمعې په ویلو سره به د شاګرد ذهن د علم التجوید په رڼا باندې منور کیږي، لږ لږ به رڼا پکې څه کیږي، زیاتیږي. لکه څنګه چې وایي د 14مې شپې د سپوږمۍ تکمیلېدو سره ټوله شپه رڼا کیږي، همدغه شان د 14 لمعو په لوستلو به د شاګرد ذهن به انشاءالله په تجوید باندې څه شی وي، منور شوی او رڼا شوی. دا د هغې خپل یو اصطلاح ده. نو څلورم درس هم ورته ویلی شو. په دې کې د مخارجو خبره کیږي. مخارج د کومو ځایونو څخه چې حروف ادا کیږي نو هغې ته مخارج وایي. یو ته مخرج وایي او ډیرو ته مخارج وایي. چون حروف ډیر دي نو مخارج هم ډیر دي، نو مخارج جمع ورته استعمال شوی ده. که یو حرف مونږ سره مونږ چې د با مخارج ووایه دا به غلطه راځي، ځکه با یو حرف ده او مخرج هم باید شي یو شي. د با مخرج ووایه، او که وایه د حروفو مخارج نو چې حروف جمع شل او مخارج هم جمع پکار ده. مخارج الحروف د حروفو ځایونه، د حروفو د ادا کېدو ځایونه، یا بل اعتبار محل خروج د حروفو د وتلو ځایونه. کم ځای نه چې حرف ادا کیږي نو هغې ته شی وایي، مخرج وایي، د وتلو ځای. مخرج اصل د وتلو ځای، خو چون په اصطلاح کې بیا نو مخرج چې په علم تجوید کې راځي د حروف مخرج یادوي چې د کم ځای نه حرف ادا کیږي. دغه مخارج کله به محقق وي او کله به مقدر وي. محقق هغه مخارج ته وایي چې حروف اصلیو دپاره تعیین شوي دي. اصلي حروف ټول 28 دي. ټول حروف موږ څو لرو؟ 29. د 29 جملې نه 28 حروف چې د حروف اصلي دي. یو حرف ده چې هغه الف ده چې هغه حرف اصلي کې داخله نه ده، فرعي ده. 28 اصلي حروفو دپاره محقق مخارج دي. په دې 28 حروفو دپاره بیا چې دی نو 19 مخارج په نظر کې نیول شوي دي، سره د الفه، یعنی دا ټول پکې دا داخلیږي. په دې کې جوف دا حرف اصلي نه ده، نو مخرج محقق هم نه ده. بل خیشوم ده، غنه ده، دا هم په اصلیو کې نه ده بلکې دا هم یو فرعي حالت ده. دا دوته نو باسه نو 15 مخرج پاتې کیږي. نو د 15 مخارج محقق دي او 2 مخارج مقدر دي. محقق مخارج هغه مخارج ته ویل کیږي چې هغه اصلي حروفو دپاره وي، یا په بل عبارت محقق مخارج هغه مخارج ته ویل کیږي چې د دغو حروفو د ادا کېدو په وخت کې جزء معین مشخص او معلوم وي. جزء معین مشخص او معلوم وي. څه معنا جزء معین؟ یعنی ګوره د جزء معین مطلب دا ده چې د کوم ځای ته یادی مستقیما په هغه ځای کې اصلي نقطې ته ستا اشاره رسېدلې وي. زه ورته په یو مثال کې دا درته واضح کړم. یو چاته ته ادرس ورکوې، یو چاته ادرس ورکوې، مثلا زموږ دا مدرسه ده، د دې ته ادرس ورکوې. مدرسه چیرته ده؟ جامع هاشمیه چیرته ده؟ بخش اول کې. اوس بخش اول تقریبا 15 کوڅې په هغه لاس کې دي او 15 کوڅې
دغه لاس کې دي. اطفائیه نه راتېر شه دا ټول بخش اول ده. حتی د هغه لاس ته چې کوم سرک ده دویم سرک هغه هم د بخش اول مربوط ده. د بخش اول نه اخواته چې بیا هغه لاس ته ار4 راځي. دغه لاس ته نه پوهېږم چې دا کوم ار ده، آر11 ده او ورپسې آر10 ده. تر هغه د آر11 او د آر10 تر پلو پورې دا ټول بخش اول ده. دا اوس دقیق شو، دا جزء معین مشخص شو؟ مشخص نه شو. و چې جزء معین مشخص یعنی مطلب مستقیما بخش اول آخري سټاپ د چړۍ په سر چې چړۍ په سر باندې ودرېږي چې لوند سړی هم داسې وکړي یا به سر د دیوال سره لګېږي یا به سر د لوحې سره لګېږي چې دا مدرسه ده. دا جزء معین ده. مستقیما مثلا یو چاته د خپل کور ادرس وکړي د پم شاته کوڅه کې زما کور ده. د پم شاته کوڅه کې څو کوره دي؟ 10 کوره. پم شاته کوڅه کې دریم کور شنه دروازه ده. دا شنه دروازه چې ده نو دا جزء معین ده. صحیح شو؟ یو چاته ادرس ورکول د 10 کوره دي. 10 کوره دي نو په لسم کې لسو کې یو شنه دروازه ده. مثلا مثال د خبرې هغه د قاری سید احمد کور ده. زه کله کله درس ورته پم شاته چې راتېر شي په دې کوڅه کې چې راغی کومې دروازې سره چې پایه ولاړه هغه زما ده. ځکه په دغه کوڅه کې یو پایه لګېدلې ده هغه زما دروازې سره لګېدلې ده. دا د برق پایه نه ده، دروازې سره لګېدلې ده. اخوا دغه نور پایه نشته. نو جزء معین هم دې ته وایي چې مستقیما داسې یوه نښه وي چې تا مستقیما هغه هدف ځای ته ورسوي. نو محقق مخالف ځکه خو ته محقق وایي دې کې دومره تحقیق شوی، دومره تحقیق پکې شوی چې د هر حرف دپاره چې هغه ځای نه ادا کېږي د هغې جزء معین څه شی وي؟ مشخص وي. او چې کوم مقدر دي یو خو دا ده چې هغه د اصلي حروفو دپاره نه وي، حروف فرعي دپاره وي. دوهم دا ده چې هلته د هغې جزء معین مشخص نه وي. اوس مقدرو کې څو مخرجونه راځي؟ 2. یو جوف ده او بل د دواړو کې اوس سوچ وکوئ. جوف کې موږ وایو جوف کې حروف مده یا الف ادا کیږي د جوف نه. ها جوف اوس څه ته وایي؟ اول جوف پېژندل غواړي. جوف څه ته وایي؟ د خولې دننه خالیګه. د خولې دننه دا غار دا خالیګه آخر د حلق نه شروع کیږي تر شونډو پورې. دا غار ده بس دا دې ځینې شروع ده تر شونډو پورې. دا ټول دا داسې شو لکه مخکې مې چې مثال درته ویل دا بخش اول ده. اوس ها دا جوف ده. د جوف بیخ نه ادا کیږي، د جوف د منځ نه ادا کیږي، د جوف د بر سر نه ادا کیږي، کم کچھ نه ادا کیږي. نور پکې مشخص والی جوف. او حال دا چې په همدې خوله کې دننه 15 مخارج نور پراته دي. د هغې هر یو څه معلوم ده، ځای مشخص ده، جزء معلوم ده. رأس اللسان مشخص شو که نه شو؟ چیرته لګیږي؟ ثنایا سره. رأس اللسان مشخص، ثنایا مشخص. یا مثلا حافة اللسان مشخص، د ادراز غاښونه مشخص. کم ځای نه چې کم ادا کېږي هغه شی مشخص وي، چې معلوم وي، مشخص وي، ادرس معلوم شوی وي، رنګ معلوم شوی وي. درېیمه دروازه ده او شین رنګ دی نو دا جزء معین شی شو مشخص. دقه معلوم ده لکه د ژبې سر او د غاښ بیخ. د ژبې سر د ثنایا سرونه، د ژبې طرف مثلا د ثنایا او د فلان غاښونو بیخونه. دغه ته ویل کېږي جزء معین. اوس دا ژبه په څو برخو باندې ویشل شوې ده؟ رأس اللسان، طرف اللسان، حافة اللسان، اقصای لسان، وسط اللسان. دا هر یو ځان ته ځان جزونه دي که نه دي؟ که چېرته موږ ووایو موږ تا ادا کېږي د ژبې نه نو ژبه خو بسته 3 جریبه ده. د بعضو 3 جریبه نه هم غټي بیخي نه کنټرولېږي که نه. او دا د 3 جریبو د کم کوچ نه ادا کېږي نو ځکه دا بیا محقق نه شو که نه. که چېرته جزء معین مشخص نه وي نو هغه محقق معنا دا چې تحقیق پکې شوی، مستقیما ادرس معلوم ده. اوایي ډزې نه دي چې ژبې نه ادا کېږي. ژبې د کوم ځای نه؟ رأس اللسان.
رأس اللسان به چیرته لګیږي د ثنایا علیاو بیخونو سره. نو مستقیما ادرس شو یعنی د هغو حروفو چې جزء معین مشخص وي هغه ته محقق مخارج وي، د هغو حروفو یا د هغو حالاتو چې جزء معین پکې مشخص نه وي نو هغه بیا محقق نه دي بلکې هغه ته بیا مقدر ویل کیږي. خیشوم د کوم ځای نه ادا کیږي؟ لږ ویښ شئ مړه، کوم ځای نه ادا کیږي؟ پوزې نه. اوس پوزه خو هم د خولې د غار نه کم نه ده، هغه خو لوی غار ده که نه، لویه دنیا پکې پرته ده، بېله نړۍ ده هغه. دا د اوس هلته کوم ځای پکې معلوم ده؟ ښي سوري نه راوځي، چپ سوري نه راوځي، مین نه راوځي، کوم ځای نه راوځي. بس خیشوم ده الله تعالی پټ ساتلی د مځای پټ ښه دي، پټ کارونه پټ دي کې به د الله تعالی حکمت وي، ځکه دا ډېر مهم ده، دا ډېر مهم ده. الله تعالی د حفاظت کړی دا ټوله پوزه چې ده که نه دې کې څه کار دا خو چټي ده د هغې حفاظت دپاره کومه پرزه چې پکې دننه لګېدلی که نه د خیشوم د هغې د حفاظت دپاره الله تعالی دا دیوال جوړ کړی ده. هم د انسان ښایست پې جوړ ده او هم هلته د یو چا محافظتي دیوال ده د اصل کې. کوم اندامونه چې د الله تبارک وتعالی د انسان په وجود کې ډېر مهم دي د هغې د حفاظت دپاره الله تعالی ډېر بندوبست کړی ده. سترګې مهمې دي چې مخاردار ورته لګېدلي دي، شمال راتورېدلی نه دي دلته سترګې ورته بندې کړي او دا ستا په اختیار کې هم نه دي، بټن یې تا سره نه ده چې ته به ووایې نو سترګې به بندېږي. که معمولي غوندې پف هم څوک اول شی چې بندېږي هغه سترګه بندېږي ځکه چې دې ته ضرر ونه رسېږي. اټومیټک سیستم ده، کمپیوټرایز سیستم چې ورته وایي. ښه د انسان په وجود کې الله تعالی د دنیا ټکنالوژي چې ده دا د الله تعالی هغه ته نشي رسېدلی. د ټولو شیانو ریموټ او کنټرول ته دا ستا په دماغو کې ده. که ستا په پښو کې ازغی هم نه وځي اول مغزه خبرېږي او د هغې د دفاع دپاره امر هم دی صادروي. دفاع دپاره که دې خواته د مثلا څوک دغه وکړي که نه چې ویې کتله چې بس څوک راغی د هغې نه مخکې دا امر دې ځای نه صادرېږي. دا دفاعي سیستم ده. دا الله تعالی د الله تعالی په دې وجود کې چې د انسان په وجود کې چې د الله تعالی د هغه قدرت ته وګورې یقین په خدای وکړه سړی حیران پاتې شي. ټول قومنده دمدقه موضوعونه اخیستل کېږي او په ډېر یعنې هغه سکنډ خو ډېره غټه خبره ده، سکنډ ډېره غټه خبره ده. سکنډ کې سړی بستا سړی چپه کولی شي. دا د هغې نه په کم وخت کې یعنی دومره امر اخلي او بیرته د امر سره تا ته د هغې دفاع امر بیرته صادر کړی. نو دا قضیې رانه بل خوا لاړ نه شي. نو دې کې ډېر تفکر پکار ده، ډېر زیات تفکر پکار ده چې په هر شي باندې سړی فکر وکړي که نه، په هر شي باندې سړی فکر وکړي د الله تبارک وتعالی په لویي او عظمت او د هغې په خدایي باندې د انسان باور پوخ شي. نو د محقق او د مقدر خبره مې کوله. محقق مخارج هغه دي چې جزء معین مشخص وي. انشاءالله اوس په جزء معین باندې پوه شوي یاستئ. او مقدر کې جزء معین مشخص نه وي لکه جوف کې اوس وګوره الف ادا کېږي د جوف نه. نو جوف کې اوس نه اقصا معلوم ده او نه اعلی معلوم ده، نه سفلا معلوم ده، نه وسط معلوم ده او نه ادنا معلوم ده. جوف ده بس خبره ختمه. صحیح شو؟ همدغه شان په خیشوم کې هم ده. بیا دغه محقق مخارج مې درته ویلي چې دې کې 10 مخرجونه دي په ژبه کې، 3 مخرجونه دي په حلق کې او 2 مخرجونه دي په شفت کې. دا 3 اصله چې دي دا د محقق مربوط دي. 3 اصله. حلق یو اصل ده، څو مخرجه پکې دي؟ 3. د 3 نه څو حروف ادا کېږي؟ 6. لسان بل اصل ده، اصل دې ته ویلی کېږي چې د یو نه پکې زیات مخرجونه وي. اوس که موږ وایو چې لسان نه ادا کېږي، لسان کې خو 10 مخرجه دي. نو بیا لسان ته به چېرته ځو؟ جزء معین ته به کته کېږو بیرته، ځکه محقق دی او محقق کې باید شی معلومي جزء معین مشخص وي. نو د خولې دننه خالیګاه ته چې دی نو جوف ویلی کېږي. بیا شفت ته راځو. شفت کې هم 2 مخرجونه دي، د هغې نه هم 4 حروف ادا کېږي. په مجموع کې 15 مخارج محقق دي. د 15 مخارجو نه ټوله 28 حروف ادا کېږي.
دوه مخرج محقق دی، یو جوف ده او یو خشوم ده. هغه 9 حرف چې ده هغه د جوف نه ادا کیږي، او دا 18 نمبر مخرج د خیشوم ده او د خیشوم نه غنه ادا کیږي چې د غنې باره کې تفصیل شته چې دا غنه مخرج ده که صفت ده. بیا که صفت ده نو کم صفت ده، لازمه ده که عارضه ده، دا تقریبا په ټولو کې شریک ده، هم مخرج ده او هم صفت ده او هم لازمه ده او هم عارضه ده. تفصیل به انشاءالله ځای په ځای راشي، تفصیل به ځای په ځای راشي. هغه برخه چې هغه کله هم د هغې نه خالي کېږي چې هغه غنه آني ده، هغه تقریبا صفات لازمه کې راځي، او هغه برخه چې کله وي او کله نه وي هغه صفات عارضه کې راځي. او د صفات عارضه بیا هلته چې دی نوم لري، زمان لري، وخت لري، او آني چې دی نوم لري، نه زمان لري، نه وخت لري، او نه اراده لري. دا انشاءالله موږ ویلی دی چې کله بیا مخې ته راغی هلته بیا تفصیلي خبره وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.